بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې چې کله زه لیکل کوم له چپ طرف نه کېږي، له منځ نه کېږي، او که دا انتخاب کې له ښي طرفه کېږي. خو که چېرته زه دغه ډیلیټ کړم دا لیکل او غواړم چې اوس زه پښتو دري هغه ژبې چې له ښي طرفه لیکل کېږي هغه ولیکم، نو یو ستونزه لري. ګورئ ورته زه لیکم دلته موږ په زه به لږ سایز زیات کړم تاسو ته ښه وښکاري. الفلا انسټیټیوټ دې نه مخکې زه جمله ولیکم، په انګلیش کې هم سره لیکم الفلا انسټیټیوټ. نو څنګه لیکل کېږي جواب بدلوم. اکثره مونوګرافو کې کتابونو کې خلک د دې ستونزو سره مخامخ کېږي. څنګه زه شروع کړم هغه هلته پاتې کېږي، ګډوډېږي. نو دا نو اوس څه شي سول، دا موږ پښتو څنګه لیکو، بیا به مې مثال دري څنګه لیکو. د دې لپاره سمه طریقه داسې ده چې هغه ژبې چې له ښي طرفه لیکل کېږي هغو لپاره به تاسې راشئ دلته یو بټن دی، د هغه وګورئ ټیکسټ ډایرکشن ده، رایټ ټو لیفټ ټیکسټ ډایرکشن. اول به دا انتخاب کوئ. اوس انتخاب د لیفټ رایټ بای ډیفالټ، ځکه چې د انګلیش لپاره د امریکانو خپل ځان لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي، نو یو ژبه خپله ژبه انګلیش ته نو هغو ته ترجیح ورکوي، نو بای ډیفالټ دا انتخاب وي. موږ تاسو چې کله لیکل کوو بیا په دغه کې ته کولی شئ چې له ښي او له چپ او له چپ منځ طرف نه لیکل وکړي. خو که هغه ژبې چې ته په هغو کې لیکل له ښي طرفه کوې چې هغه له ښي طرفه لیکل کېږي، له ټولو نه مخکې د دې نه مخکې چې ته لیکل وکړې باید اول دا بدل کړي. اول دې که بدل نه کړه وروسته بیا ستونزې ته جوړېږي، بیا هم که څه مه. نو څنګه چې دا له دې طرفه انتخاب کړه، دې کې بیا ته له کوم طرف نه چې لیکل کوې ستونزه نه جوړېږي. زه ورته چې له ښي طرفه لیکل کوم سایز یې لږ اضافه کړه او ګورې ورته زه اوس بیا لیکل کوم موږ په اوس په انګلیش کې لیکم، ستونزه نشته که نه. نو هغه لیکل چې کومه دې ستونزه نه کې راځي، نه په ویلو کې نه په یو بل طرف ته تګ راتګ کې. اوس ما که په بل لار لیکلی وی د الفلا انسټیټیوټ به د جملې سر ته تللی و، نو هغه غلط ویلی کېږي که نه. بیا لوستلو کې هم حتی ستونزه وي. نو دغو شیانو ته چې فکر وي چې کله تاسې پښتو کې لیکل کوئ، کله چې تاسې په دري کې لیکل کوئ، فارسي کې لیکل کوئ، عربي کې لیکل کوئ، نو د هغه لپاره به له ټولو نه مخکې اول دغه اپشن انتخاب کړئ. د هغه نه وروسته بیا تاسې کولی شئ چې په دغه کې اوس کولی شئ له ښي چپ طرف نه لیکل وکړئ، ستونزه نه کې راځي اوس، ځکه ټیکسټ ډایرکشن تاسو صحیح انتخاب کړی. دا ټول ډیلیټ کوم، بېرته راځم دې کې مې فرض کړئ دغه لیکل کړي دي، دا لیکل مې انتخاب کړی. دغو لینونو منځ کې فاصله کمه کړئ زیاته کړئ، مخکې مې ویلي وو فایده مې ته ښودلې وه چې ریزیر سایز دې که کم وي، لږ لینونو منځ کې فاصله زیاته کړه، لږ سایز زیات کړه، نو ورکه به ډکه په ښکاري. که لاین سپیسینګ آپشنز ته موږ تاسو چېرته لاړ شو، د لاین سپیسینګ په دې کې دغه ده، دا د انډنس او سپیسینګ سیکشن ده د 2003 ورډ. د دې نه تاسې کولی شئ دغه ځای کې لیدلی هم شئ. زه وایم چې دا انډ کړه خپل حالت کې بیخي سم ده. بیا د هر پاراګراف په آخر کې اضافي ساحه ده، دا که نه غواړئ ریموو سپیس آفټر پاراګراف، پورته اوس فاصله ورکول غواړي، پاراګراف په اول سر کې دې فاصله وي، نو ایر سپیس بیفور پاراګراف، بیفور مخکې ته وایي، دې باندې کلیک کړه ګورئ بیفور. او که چې نه دا د نوي بېرته یې خپل حالت ته وړمه آفټر پاراګراف، نو دغه ده پاراګراف. اوس راځو که تاسې دغه مې که چېرته انتخاب کړی هغه هم ورته پرېښوده، جسټیفاید کې پاتې شه. لیکل چوکاټ ته برابر ده، ګوره یو لاین په کوم ځای کې ده، بل چېرته ده، بل چېرته ده، بل چېرته ده، ته مې دا جسټیفای کړه، جسټیفای لو کړه، جسټیفای میډیم یې کړه، لغت ترمنځ لږ فاصله زیاتېږي، او جسټیفای های کړه. دا په پښتو په دري کې هم ډېر مهم رول لوبوي. د دې لپاره زه ځم بېرته انډو سره او هغه پښتو جمله راوړو. شاوخوا 15-16 وارې انډو کولی شئ په ورډ، ایکسل، افیس پروګرامونو کې. نو هم ډېر زیات کار کړی، بیک سره لاړم او دلته مې دا جمله لیکلې وه چې پښتو لیکل دي تیار، ورته دا انتخاب کړه، کنټرول سی کړه او دلته مې ورته پیسټ کړه.
دلته هم پیسټ کړه چې پیراګراف تر جوړ کو بیا انتخاب کو چې یو څو پیراګراف لیکل شي او کنټرول وی پیسټ ښه اوس راځو دا که چېرته موږ او تاسې جسټیفای کو څنګه ښکاري پښتو فانټ چېرته انتخاب کې بیا خپله ویني چې دا خوند کوي ورته هم دا اوس ته جسټیفای که صحیح شو که نه بیا ورته هم جسټیفای لو جسټیفای میډیم جسټیفای های دا وګورئ د الفلاح فې چې اوږده کړه موږ دا په اتومات ډول له دې ځایه کوي او که چېرته ته غواړې چې ته په خپله مثال زه غواړم دا فعل اوږده کړمه که نه نو ژبه به پښتو ته د تیاره بدله وي شفټ به ونیسې منفي علامه ورپسې ونیسې نور بیا تا پورې اړه لري سټایل پورې دې اړه لري دومره هم څوک نه اوږدي خو خیر ما تاسو ته څه طریقه ښودله نو پښتو کې به بیا دغه رقم د دې جسټیفای نه هم تاسې ګټنه کولی شئ بیا راځم شیډینګ ته موږ تاسو چې کله لیکل وکړو یو موضوع فرض کړه لیکو افغانستان د موضوع عنوان ته موږ تاسو سټایل ورکوو نو هغه د سټایل لپاره کله دلته بولډ یې کو لیکل ایټالیک یې کو سایز یې زیات کو ما خو انتخاب نه ده کړی تاسې هم څه نه یئ بیا دې ته کله موږ تاسو شیډینګ ورکول دلې به وي بعض ځایونو کتابونو کې کله چې لاړ شي اوس بیا هغسې سټایل کې لیکل کېږي دې نه به ځان څنګه خلاصوو ریموو فارمیټینګ بېرته د لیکل شروع شو نو هغه موضوع چې کومه ده لکه ښه سټایل کې شوله بیا له دې نه مخکې چې کوم ده په دې کې موږ او تاسې کار کوو غواړم چې دا جسټیفای هم کم کنټرول پلس جی شارټکټ ده سایز یې ته چې لږ کم که دا پیراګراف لږ مخته ویسې انکریز انډنټ یا بېرته ډیکریز انډنټ دا مخکې هم ویلی راځو اوس موږ تاسې مهم سیټینګ ته یو بل چې شي دې کې هغه نه مخکې چې موږ تاسې دلته کار وکړو دې علامې باندې کلیک کړو دې ته یې پیراګراف مارک دې باندې څنګه کلیک کړي چېرته چې پیراګراف بدل شوی دا علامه به ښکاري او چې چېرته ته انټر بټن ووایې دا به راځي ولې راځي داسې ته مخکې هم ویلي چې کله هم تاسې د لیکلو په پروګرام کې انټر بټن ووایې دې مطلب دغه ده چې پیراګراف بدل شي فهمیدې بند کړه دا کمپیوټر دی که بیرته دا غیر فعال کړي نو پیراګراف مارک چې کوم لرې کېږي اوس راځو موږ تاسې مهم درس ته هغه د ټیبل جوړول جدول جوړول او د یوه خبره مې یاد ولرئ چې چا په ورډ پروګرام کې جدول جوړول زده کړه هغه په 40-50% ورډ زده کړه نو ټوله نه مشکل کار هم دغه ده پکې او ډېر اسان هم ده خو لږ توجه غواړي کار غواړي کورنۍ وظیفه هم تیاره ورسره ده ډایرکټ دې پسې نو توجه مو غواړم را به شي په دې غشي باندې به کلیک کړې ښه زه چې نن کوم کار درته کومه له کوم ځای نه چې زه نن تاسو ته ټیبل جوړوم درنه غواړم هم له دغه ځای نه نورې طریقې هم شته له بل هغه نه غواړم بلکې دې باندې به کلیک کړئ د پنسل یا قلم باندې به جوړوئ تاسې هم بله طریقه کې استعمال کې ماته معلومات کېږي نو بیا به هغه د منلو وړ نه یو دا کورنۍ وظیفه 5 نمرې هم لري نو راځو ټیبل جدول جوړو قلم به راواخلې څومره جدول جوړوي پاسه فکر د خطکش باندې د هغه روان ده چې ما کلیک کړی کلیک پرېږدی دی نه تر څو دلته ښکته او پورته چپ طرف ته وګورئ دلته په خطکش باندې هغه نښه روانه چې څومره جدول یې جوړاوه هغه ځای باندې مې پرېږدي بیا دلته مثال 1 انچ ته هغه ورکړئ لاین چې هر څنګه دې جوړاوه که نه زه بې ځای ځر وکړم تاسې بیا لږ خطکش ته پسې ګورئ وغیره وغیره سخت ده که نه اسانه ده ښه دا خو یوه طریقه شوله بله موږ ته ښه جمع به وویل منفي به پسې وشمارې بیا به جمع ووایې بیا به منفي پسې وشمارې
بیا به جمع ووایه بیا به منفي پسې وشماري په دې جمع باندې به عمودي لاین راځي څنګه چې انټر کې اوس دا ټیپ بټن به پسې ونیسي ټیپ خو پېژنئ ښه دغه عمودي چې کوم لاین دی دې ته وایي کالم COLUMN دا نون کې ساکن ده ان او دې ته وایي رو دا چې افقي لاین ته ROW رو بس وا اس سره کې جمع به شي همدا رقم کې دې سره اس کې کالمز د جمع کیږي یو بل طریقه هم ته خامسه باندې چې شمارای جمع ټیپ بٹن به واری وې کې چې د خانه ولا سل کچھ نه لکای راځي کالم لکای د دواري به پسی وې بیا جمع بیا دواري ټیپ بیا جمع بیا دواري ټیپ بیا جمع بیا دواري ټیپ بیا جمع اخر کې انټر څنګه چې ټیپ بٹن پسی ونی سي نو جدول درته جوړ خو تاسو به جوړ کړئ قلم لاره پنسل لاره صحیح ده یو دغه بغیر بل طریقه هم شته خو تاسو به د قلم لاره جوړ کړئ پنسل لاره به جوړ کړئ کورنۍ وظیفه به په دغه کې وي بیا زه ته ښیم چې جوړ کړئ اوس راځو دلته که دا ټول د انتخاب کم یا لږ انتخاب کم ګوره داسې انتخاب دلته کېږي که چې ټول انتخاب ومنو په دې علامې باندې کلیک کړه ټول ټیبل انتخابېږي بیا په دې کې کوم لاین غواړې کوم نه غواړې څومره چې تا انتخاب کړی وي که هغه د یو سل یو حجره د انتخاب وي که ډېر د انتخاب وي د انتخاب مطابق دغه انتخاب نه لرې کېږي چې لرې کېږي هلته به راشي باټم باډر لاندې باډر نه غواړم ګوره لاندې ختم شه ما ټول ټیبل انتخاب کړی نو ټول ټیبل نه لرې څه څومره حجرې چې ما انتخاب وایي صرف دغونه به نه لرې کېده یا ټاپ باډر لرې که پاس لیفت چپ طرف ته رایټ کی طرف ته نو بارډر یو نه غواړم اوس ټیبل شته خو بارډر یې نشته لاینونه نشته دا لاینونه که چې زه دغه رقم غواړم که چې زه همدا رقم غواړم خو اوس ماته خو د لږ اندازه ولګېږي چې د خانې په کوم ځای کې دي فرضي لاینونه چې هغه نه چاپ کېږي د هغه لپاره به راشي که هغه لیدل غواړې ویو ګریډ لاینز دې باندې به کلیک کړي که دا لیدل نه غواړي بېرته به دا پسې غیر فعال کې ورته چې آل بارډرز ټول غواړم یو وارې که په کلیک کې راځي دوه وارې که بیا په کلیک کې بهتر لرې کېږي دغه آپشن باندې ورسره ورسره بیا راځو آوټ سایډ بارډر لرې کا یا ان سایډ لرې کا هریزنټل افقي بارډر لرې کا ورټیکل عمودي لرې کا یا دغه استادان څومره حجرې چې تا انتخاب کړلې دغه دوه چې درې د دوه استادان درې ورځې غیر حاضر وو خانې پسې قید کړه داسې قید کړئ که نه داسې قید کړئ او له دې نه پس چې کومه دا هریزنټل لاین ده کله کله چې موږ تاسې کار کوو نو خطکش راواخلو که نه چې بس دا موضوع ختمه شوله بیا یو لاین ډرا کوو کش کوو یې رسموو یې نو دلته هم که چېرته په کار چې رابه شي په دې باندې به کلیک کړي او هریزنټل لاین که دا یو ډول ده منفي علامه چې درې وارې ووایې شارټکټ یې ته ښیم انټر یې کړي بل ډول لاین مساوي چې درې وارې ووایې انټر یې کړي بل ډول لاین شفټ کولی سي منفي درې وارې ووایې انټر یې کړي دا بل ډول لاین ده شفټ کولی سي اته درې وارې ووایې انټر یې کړه شفټ ونیسه درې وارې ووایې انټر یې کړه شفټ ونیسه او د یوه سره په څنګ کې چپ طرف ته یو بټن ده دا به درې وارې ووایې انټر به یې کړي نو اووه ډوله لاین مې درته وښود چې څه رقم په کار و دغه نه تاسې ګټنه کولی شئ بېرته راځم جدول ته دا خو لاینونه وو پنسل بیا هم سره اخیستلی شي ګریډ لاینز بارډرز ته ځو دا بارډر یې ډېرې نری دي ډبلوم یې یا د دې رنګ بدلوم دې باندې به کلیک هغه آپشن یې دلته هم ستا نو بارډر هلته ښکاري 2003 ورډ کې په دې ډول آوټ سایډ یا ټول غواړم سره که مطلب سټایل چې تا خو زه ته چې دا ټول صحیح دي ټول بارډر دې په دغه سټایل کې وي خو ډبلوالی دی دومره وي او رنګ دی شوخ وي انډو بیا ورځو دلته که کوم بارډر نه غواړم موږ تاسو پاس بارډر لري کا یې بیرته غواړم دلته که کلیک وکړم دغه کار کیږي افقي بارډر تر ختمې کا عمودي تر ختمې کا وغیره وغیره زه ته چې نه ټول غواړم خو راشه د سټایل مې د لاین داسې نه ده خوښ داسې لاین درته وکړه ډبلوالی دی څنګه او رنګ دی څنګه
پوه شوې که نه د دې لاین ډبلوالی او د هغه سټایل بدلول دي ښه دا خو جدول جوړول شول اوس راځو دغه علامې ته ساټ یې ترتیبولو ته مخ ته وروسته کولو ته لکه سرلاین کې واړه ماشومان مخ ته ورپسې لوړ ورپسې لوړ اخر کې ټولو نه لوړ چې دوی ته هم دا مخه ښه ښکاري تا ته هم ټول شاګردان ښکاري یا مثال لکه قطار ده که نه قطار مثال مخ ته وروسته څوک دې مخ ته ودرېږي څوک دې وروسته ودرېږي مختلف سټایلونه وي دا که چېرته ننګرهار ته کنسلګرۍ ته لاړ شئ که نه د پکتیاوال دغه کړکۍ ته ودرېږي او ته ترتیب ده دا هم ترتیبول دي یا په دې کې اول زه راځم فرض کړه نتایج درجه بندي ده دا به څه رقم دلته برابر وسمو زه دا یو کالم ته لرې کوم ښه تاسې به دلته نه راځئ ګوره دغه باندې بیا وروسته کار کوو ټیبل کې ډېر زیات کار ده تاسې کله که دلته راغلي وئ ما ته اندازه لګېږي بیا هم نمرې کینسل کېږي ګوره فرض کړه راځم ورته چې دلته د شاګردانو سټوډنټانو نومونه دي دلته ابټین مارکس دي مطلب نمرې دي هره نمرې چې دوی وړي وي بس صحیح دی هغه کې اسیم پوزیشن راځي درجه اوس راځو موږ سره کسان دي علي ده ولي ده خیالي ده غني ده بل هم قافیه نوم وښیه ها نه علي ولي خیالي غني داسې قافیه برابر وي په اخر غزني ګډ غزني دې په خپله ده که نه ګوره غږ یې نه کوه غزني ولي هم لیکلی ده ښځه ده د خانولي سي ښه نومرې لیکو فرض کړه دولسم نتایج د 1400 نومرې کې د یو وړي دي 1400 دومره د بل نومرې چې دي 1400 دومره دي د بل نومرې چې دي دومره دي د دغه نومرې بیا دونه دي او رښتیا غني ده په نومرو کې هم غني څه دا بیا دومره او د خانولي چې دي دم په مقابلې ده نو د زیاتې اوس راځو که چېرته د لغت معنا لیکلې وي نو په نوم باندې باید ترتیب کې رابشي ساټ ته یا په څه شي باندې ترتیب یو ځای نوم باندې ترتیب کوه په دې کې تا ته وایي چې دا په خپله د انتخابي ده ته چې ټکسټ دې لیکلی ټکسټ مطلب توري حروف دې لیکلي او دا په څه رقم ترتیب یې اسینډینګ آرډر کې که ډسینډینګ کې اسینډینګ مطلب د اے نه تر زد طرف ته ترتیب کا ډسینډینګ د زد نه د طرف ته سرچپه ترتیب کا لکه ډکشنري کې څه وي زه ته ډکشنري په ډول ترتیب کې دا لغات که لغات معنا دې لیکلي خو موږ کار خو دې سره د خو دغسې درته ښیم د طریقت طب کې ښیم اوکې که ا جي جي دوه دب کې بیا کې ده او د نور بس طب کې اخر کې ډبلیو ده اوس راځو زه ورته یم چې نه په نمرو یې راته ترتیب که ساټ ته به لاړ شي هغه نومونه چې ما دلته لیکلي دلته ښکاري ورته یم ابټین مارکس نمرو باندې حاصل کړو نمرو باندې ترتیب که یا په دې کې تا نمبر عدد دې پکې لیکلی ورته یم صحیح ده یا چې کمو نه زیات طرف ته ترتیب کوم که د زیاتو نه کمو طرف ته زه ته یم چې د زیاتو نه کمو طرف ته ترتیب کوم اوکې 1532 غلط شوی خو به نه وي بس دلته به راشي 1 2 3 4 5 6 مخکنی استادانو ما یو وخت ورسره ناست وم هغه به درجه بندي به یې کوله دا به داسې مسلسل نه و که نه مثال دغه طرف نه ګوري 1154 1154 دا جګه نمره ده آها پیدا مې که 1415 داسې پسې روان و هغه ټول لوړه نمره به یې کې پیدا کړله بیا به یې هغه ته یو ولیکه بیا به د هغه نه ښکته راته هغه به یې کې کتل نو ډېر تکلیف به یې وغوښته نو کمپیوټر کې ډېر اسانه ده په دې ډول تاسې هغه کولی شي بیا که دوه کسان نمرې برابرې وي حاضري ته یې ګوري که نه چې د چا حاضري زیاته ده نو دغه باندې بیا کلیک کې اول خو موږ ترتیب کړو په ابټین مارکس باندې که چېرته دا مساوي وو
را بشي then by بیا په څه شي باندې کا ورته هم چې دلته به د حاضري تیارونته انتخاب وي وی به کې حاضري کالم باید وي چې ټول سمستر یا مثال د ټول کال یا د چاردیمه امتحان پورې تیار امتحان نمرې به راکولې که نه نتیجې را باسلې هغه به یې ورکړي دلته به د هغې کې عددونه هم لیکلي او دلته به راشي حاضري به ورته انتخاب کې ورته چې ډیسنډینګ آرډر کې که دا هم چا که زیاته وي حاضري هغه کس د بیا په دې کسانو کې پورته وي چې مساوي وي خو دا بیا په دویم کې انتخابوي ورته my list has header row دته header row لري کني لري به دغه هم کې انتخاب یا ته ګور ورک شو تم چې لري اوکې به خلصتنا غفر المسر خانو دا د موږ تاسو د نن ورځې درس په ورډ کې کورنۍ وظیفه به د ذکر وکړي